300 جریب ځمکې مالک ادم خان چې نو په 3 غزه ځای کې چې نو خخ کو 300 جریب ځمکه وکنه چې په 3 غزه ځای کې دا نصیب شو ډیر د افسوس مکان دی پښتنو ادم خان چې نو هغه د دنیا نه رخصت شو ډیر بهادر نوجوانو او تاسو سوچ وکړئ چې څومره ځمکه ورسره و 300 جریب ځمکه او 3 غزه ځای چې نو هغه نصیب شو مرګرو کته سو ګورې دم په خیبر پښتونخوا کې په وړو خبرو باندې چې نو ډیر زیاتې غټي لانجې کیږي او خلک چې نو ماشينان او ټوپک راخلي یو بل پیولي هغه یو بل ختمي د ځمکې په سر باندې د وړو کې ټوکړې په سر باندې د دې سره څومره ډیر ځمکه وخو دي چې نو صرف 3 غزه ځای چې نو نصیب شو انو رزمکه دی پاتې شو ملګرو دې په اړه کې نوې معلومات راغلي دي هغه سره هم شریکو ملګرو ودی چې نو دولس دښمنۍ چې د نورو په سر باندې اغستې وي د نورو غریبانو دښمنۍ وي کنه ودی په خپل سر باندې اغستې وي د غریبانو سره چې ظلم کاوه زیاتې وکاو نو دې چې د غریب سره ورسره کېدو او د غریب مرسته وکوله د نورو خلکو سره به ورسره کېدو ودی چې دغه کار کولو او د غریبانو چې نو مرسته وکوله اوس چې نو هغه د دنیا نه ټول خلک په خبره هر سړی چې نو هغه په حق کې پوسټ کوي دې سره زیاته شوی او یو بهادر نوجوان ملګرو ودی چې نو دولس دښمنۍ وي کنه دولس دښمنۍ چې په خپل سر باندې اغستې وي د نورو خلکو دښمنۍ په خپل سر باندې اغستې وي او هغه چې دغه د وجه نه چې د لاړ ملګرو د پولیسو چې نو د یو پولیسو او د یو بل سره جنگ کول او ادم خان د لويسته کې چې نو 3 غنټې چې د یو بل سره جنگ کړو دا مکمل تور باندې بیا د دنیا نه رخصت شوی دی ملګرو اځي سوچ وکړئ کنه زموږ په خیبر زموږ پښتانه چې نو لک صبر کول کنه زموږ ژوندۍ ډېره زیاته خاوي کنه زموږ پښتانه چې نو پای کې صبر نشته هغه همیشه چې نو سرتیزي کوي او همیشه چې نو خپل مرزي کوي دغه د وجه نه چې نو پښتانه ډېر زیات خراب دي ګور تاسو سوچ وکړئ کنه ادم خان سره څومره ځمکه و څومره جیداد او هغه ټول پاتې شو هغه چې نو مکمل تور باندې د دنیا نه ختم شو او پته نه لګي چې دا 3 غز ځای خو دې نصیب شو او زموږ باندې نصیب کیږي لا کنه نصیب کیږي نو موږ تاسو ته په هر ویډیو کې وایو کنه کوشش کوئ کنه چې پزمو کو باندې په دې سيزونو باندې چرته هم چا سره لانجه ما کوي ځکه چې دا دنیا چې دا پانی دنیا دا یو سیس چې دا هم ستانه شي نصیب کېده بغیر د کپن نو پته نه لګي چې 3 غز ځای په موږ نصیب کیږي او کنه نصیب کیږي نو ټول چې دا دنیا پانی دا ته چې نو چې پیدا شوی دا نه پس چې ته په مزدوري شوی ته په کارونو شوی ته چې دا پزمکه په ورپسې شوی په دې دنیا په ورپسې شوی او دې دنیا نه چا هیڅ هم نه دی لیدل څوک چې پیدا شوی دی بوډاګان شوی دا غوونه تاسو وکړي دې دنیا نه هیڅ پیدا هم نشته او دومره ځای بس برابرول غواړي چې بس چې خپل ژوندۍ تیر کړي نو دا ژوندۍ چې دا نو دا زمونږ اصل دنیا دا نه ده زمونږ هغه دنیا ده چې کوم الله پاک موږ د لپاره جوړ کړل او دې لپاره موږ له امتحان لپاره را لېږلي دلته چې زما د بنده چې برداري کوي او کزما نه فرمانی کوي الله پاک چې انسان د دې لپاره چې نو را لېږلی شوی د امتحانونه پیراولي موږ ټول په کار ده کنه نن چې نو ادم خان لاړ یو ښه کارونه کړو سبب چې موږ روان یو ټول د دنیا نه روان یو نو کوشش کوئ کنه چې په دې ځمکو باندې په دې وړو خبر باندې خپل ژوندۍ متبا کوي ځان په مخ خرابوي کنه او چرته هم بوغس کې نه دا سيزونه چرته هم په ژوندۍ کې مکوي اکثر موږ ویډیو جوړ کوم کوشش دا وی کنه چې موږ پښتنو ته دې پیغام ورسو کنه چې موږ پښتانه چې د دې نه عبرت واخلي نو موږ پښتانه چې د دې قصونه قلار شي ځکه چې دې کې هیڅ پیدا نشته ځمکه په ټوکړه باندې اعلان کړي په نور سيزونه باندې اعلان کړي دا هیڅ پیدا نه ورکړي چاله